سلامونه، وخت مو په خیر. انګلا میرکل وایي آلمان له یو خپلواک پرمختللي او دیموکراتیک افغانستان څخه ملاتړ کوي. ارګ وایي چې ولسمشر محمد اشرف غني د آلمان له لومړي وزیر انګلا میرکل سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې دي. امریکا په رسمي ډول د زلمي خلیلزاد ماموریت تمدید کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټوني بلینکن وایي په دې پوهېدل غواړو چې د امریکا او طالبانو هوکړه کې څه راغلي دي. کومنډو ځواکونو په بغلان کې د طالبانو له یو زندانه 12 نظامي او 10 ملکي وګړي آزاد کړي دي. ملي دفاع وزارت وایي دغه عملیات تېره شپه په ډنډ شهاب الدین ولسوالۍ کې شوي دي. د ایران د ملي امنیت سلاکار علي شمخاني د طالبانو له هیئت سره تر کتنې وروسته په افغانستان کې د امریکا پر وړاندې د طالبانو جګړه ستایلې ده. هغه ویلي د طالبانو مشران له امریکا سره مبارزې ته هوډمن دي. او لوی څارنوال وایي د امر روغتیا پخوانی وزیر جواد عثماني دوسیه بشپړه او محکمې ته سپارل شوې ده. هغه زیاتوي د مالیې وزارت اړوند رالیږل شوي دوسیې هم تر څېړنو لاندې دي.